نازیه اقبال لور باندې لندن کې تر جنسي تېري وروسته د سندرو پرېښودو پرېکړه کړې. سلام، وختونه په خیر. د راتلونکو ویډیوګانو د کتلو لپاره که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، درسره سبسکرایب یې کړئ. د پښتو مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال وایي پرېکړه یې کړې چې د سندرو ویلو هنر پرېږدي او ورسره د تل لپاره خدای پاماني وکړي. نازیه اقبال د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ده چې له ډېر وخت راهیسې د سندرو ویلو په ډګر کې تېر کړي. نوموړې په خپل یوه تازه ویډیو پیغام کې د دې پر ماشومو لوڼو د جنسي تېري او سندرو ویلو د هوډ په اړه څرګندونې کړې دي. دا سندرغاړې په دې ویډیو پیغام کې خلکو ته پیغام ورکوي چې پر هیچا دې باور نه کوي. نازیه اقبال وایي چې له سندرو ویلو به لاس په سر شي، خو تر هغې وروسته چې د خاوند پیل کړی کاروبار یې ښه ګټه وکړي. دا په دې تړاو هم وایي چې څو ځله یې خاوند مخکې هم کاروبار ته مخه کړې وه، خو خپلو خپلوانو ورسره په کاروبار کې له چل ول څخه کار واخیسته او دوی ته یې په تجارت کې زیات زیان نه واړول. نوموړې وایي د خپلو ټولو هغو مینهوالو مننه کوي چې په سخت وخت کې یې د دې ملاتړ ښودلی دی، خو د هغوی په وړاندې چې یې د دې په خبرو او پوسټونو بدرد ویلي او خرابې تبصرې یې پرې کړي هیڅ هم نه وایي، ځکه غیبت سخته ګناه ده. د یادونې وړ ده چې نازیه اقبال تر دې مخکې هم څو ځل د سندرو څخه د لاس پر سر کېدو هوډ څرګند کړی، خو وروسته بېرته سندرو ته راستنه شوې ده. نازیه اقبال په کال 1980 کې د ډیورنټ هغې غاړې ته په سوات کې زېږېدلې. کلونه یې نه یوازې پښتو بلکې هندي، پنجابي، فارسي سندرې هم ویلي دي او په همدغه ډګر کې یې جاوید فضا د خپل ژوند د ملګري په توګه انتخاب کړی. ملګرو، ویډیو مو هم دومره وه، که مو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر یې کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.